استغفار او د بخښنې په باب کې دا هم ډیره مهمه ده چې یو مسلمان له هر نیک عمل څخه وروسته باید استغفار ووایي او د خپل پروردګار نه بخښنه وغواړي. د فرض مانځنه وروسته باید استغفار ووایي چې کله تاسې فرض لمونځ خلاصوئ 3 ځلې استغفر الله استغفر الله استغفر الله ووایئ. همدارنګه هغه چاته چې الله د تهجد د لمانځه توفیق ورکړی دی د هغه نه وروسته باید استغفار ووایي استغفر الله استغفر الله استغفر الله ووایي. او هغه څوک چې الله رب العزت د حج په سفر باندې مشرف کړي چې کله د عرفات نه راکوزیږي هلته دې هم د الله رب العزت نه بخښنه وغواړي او استغفار دې ووایي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله د مانځه سلام وګرځوه نو 3 ځلې به ویل چې استغفر الله استغفر الله استغفر الله. او همدارنګه د الله قول دی چې وبالاسحار هم یستغفرون. دې په تفسیر کې حسن بصري نه نقل شوي دي چې هغه به ویل مد الصلاة الی السحر ثم جلسوا یستغفرون ربهم. د خلکو به تر سهار وختي یعنی تر پیشنهوي پورې لمنځونه وکړل بیا به کیناستل له خپل پروردګار څخه به بخښنه غوښتله نو ځکه الله د هغو په صفت کې وایي چې وبالاسحار هم یستغفرون. او هغه څوک چې د عرفات نه راکوزیږي هغه دې هم استغفار وایي لکه چې الله وایي ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحیم. بیا تاسې ای قریشو له هغې لارې راښکته شئ لکه څرنګه چې نور عرب راښکته کیږي او له الله تعالی څخه بخښنه وغواړئ بېشکه چې الله ډیر بخښونکی او زیات مهربانه ذات دی. الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي د نیکو عملونو او کم ګناهونه هم چې کړي الله دې توفیق راکړي چې د هغې بخښنه د الله نه وغواړو چې الله په موږ باندې رحم وکړي.